ثبت و صدور اسناد ملکیت که بیشتر جنبه اداری و د افغانستان د ځمکې اداره وایي په غاصبینو کې قومي مشران د سیمې بانفوذه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مشر جواد پیکان وایي چې تر ډیره غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار او بلخ ولایتونو کې دي، خو نوموړي د غاصبینو نومونه افشا نه کړل. ما لیست تمام غاصبین جمهوری کردیم. موږ د ټولو غاصبینو لیست برابر کړی، په یو منظم ډیټابیس کې لرو او اطمینان لرو چې دا غاصبین دي. په افغانستان کې نږدې 1.3 میلیونه ځمکه د 15,911 تنو لخوا غصب شوې ده. په ورته وخت کې د 355 ښارګوټو ځمکې هم غصب شوي چې اکثره په لویو ښارونو کابل، بلخ او ننګرهار کې دي. هغه زیاته کړه 355 داسې ښارګوټي او د اوسېدنې ځایونه شته چې غیر پلان شوي او د حکومت له لوري هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي وویل د غاصبینو لیست ترتیب کړی پخواني او همدارنګه اوسني حکومت یې سپارلی، خو پخواني حکومت په دې اړه څه نه دي کړي او د نوي حکومت اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د افغانستان د ځمکې ادارې چارواکي وایي له حکومت سره یې پلان جوړ کړی څو غصب شوي ځمکې بیرته را وګرځوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مرستیال وایي نوی حکومت له غاصبینو څخه د ځمکو په راګرځولو کې جدي دی. مارک باوډن په کابل کې په دې اړه جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې اوس هم په افغانستان کې ځینې کسان هڅې کوي چې ځمکې غصب کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې هم په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو لیست برابر کړی وو او جمهوري ریاست یې سپارلی وو. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې قوي او جدي اقدام وکړي او هغه ژمنې چې ولسمشر د کمپاینونو پر مهال ولس سره کړي باید په بشپړه توګه عملي کړي.